په هرات کې د اسلامي امارت مسؤلانو د کرایدار فابریکو د مالکینو د ستونزو د کمولو لپاره د یوې دقیقې او بېطرفه سروې پر بنسټ د دې ولایت د صنعتي پارک په 5م فاز کې د ځمکې ویش پیل کړی دی. دا مرحله په 470 جریب ځمکې کې موقعیت لري، 170 نمرې لري او د صنعتي ښارګوټي او 4 لارې سویل کې موقعیت لري. فاز 5 شهرک صنعتی ولایت هرات کار سروی و نمره‌بندی او تکمیل شده و کارهای اداری او در ریاست شهرسازی ولایت هرات و در ریاست صنعت تجارت به اتمام رسیده و مرکز فرستاده شده است. د مسئولان وایي چې اوس مهال په دې ښارګوټي کې له 1000 څخه زیاتې فابریکې فعالیت کوي چې ډول ډول محصولات تولیدوي. صنعتي بخش موږ اطمینان ورکوو چې که چیرې همدغه حمایه د امارت اسلامي له طرفه څخه همداسې پر مخ باندې روانه وي لکه دا اوس، انشاءالله تعالی په ډېر لنډ وخت کې به موږ تاسې په داخلي تولیداتو کې په ډېرو اصنافو یا سکتورو کې خودکفا سو. د فابریکو یو شمېر مالکین د دې ښارګوټي په 5م فاز کې د ځمکې د ویش په اړه خوشبیني څرګندوي. ټینګار کوي چې دوی د کرایي ملکیتونو د خوندي کولو لپاره ډېرې پیسې لګوي. خب شهرک صنعتی هرات تقریبا 1.5 کیلومتر عرضش است و 7.5 کیلومتر طولش است که نسبت به سایر پارک‌های صنعتی افغانستان یک بزرگترین شهرک صنعتی هست. کسان چې واقعا صنعتکاران دي غواړي د وطن دپاره یو کار وکړي او داسې یو سرمایه نه لري چې خپله مځکه رانیسي په کرایي ځایو کې اوس کار کوي او هغه نسوای کولی چې تاسیسات ایجاد کی په کرایي ځای کې. نو زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر په دې مسله باندې باید غور وسي. اولین فرصت هغه کسانو ته ورکول سي چې هغه په کرایي ځایو کې دي او واقعي صنعتکاران دي. د یادونې وړ ده چې د هرات صنعتي ښارګوټي چې 4 فازونه لري چې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه پوښي، چې هر فاز یې شاوخوا 400 جریبه دی په عملي توګه د فابریکو مالکینو لخوا کارول کیږي، مګر بیا هم د فابریکو له نیمایي څخه ډېر مالکین په کرایه شوي ملکیتونو کې په خپل صنعت او سوداګرۍ بوخت دي.